السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو مسلمانانو ورونو خويندو میندو، زه تاسو ته په خپل چینل باندې مخاطب یم او هغه د یو اهمې بیماری په باره کې چې هغه بیماری اکثر اوقاتو کې انسان ته لګي او هغه عضو ته یعنی هغه جز ته لګي چې هغه سترګې دي او د هغه سترګو د وجې نه د یو نه بل ته نن سبا دا بیماری اکثر عامه ده او د هغې نه یو الرجي جوړه شي او دا یو زهرجله یعنی هوایی چې دا انسانانو ته رامخې ته شي، د هغې د وجې نه ډېر انسانان په هغه مشکلاتو کې مخامخ دي. د هغې د وجې نه زه تاسو ته یو اهم وظیفه ښیم او چې کله هم کوم ورونه زمونږ دا چینل ګوري انشاءالله العزیز هغه به د دې بیماری نه الله پاک محفوظ ساتي. هغه وظیفه زه تاسو ته ښیم خو په کار هم دا ده چې هغه وظیفه موږ او تاسو په خپله ووینو نو بل مسلمان ته هم زده کړو او بل مسلمان ته هم هغه وښیو او بل مسلمان ته هم هغه ولیږو. نو د هغې د وجې نه به الله پاک زمونږ او ستاسو پریشانیانې هم لرې کړي. بل دا چې یو مسلمان جوړي او سترګې روغې وي، د الله د کتاب تلاوت پې وکړي، جومات ته لاړ شي، دارنګې چې نو نور داسې ښه اعمال په سترګو باندې ویني، د هغې ثوابونه اجرونه به الله پاک موږ او تاسو ټولو ته راکوي او په هغې کې به موږ او تاسو ټول شریک یو. هغه وظیفه هغه ډېره اسانه وظیفه ده او ډېره ښایسته وظیفه ده. هغه د قرآن کریم یو آیات څه حصه ده. هغه زه تاسو ته وایم چې کله هم تاسو فرض لمونځ وکئ نو د فرض لمانځه نه وروستو خو وظیفه کې به اهتمام د لمانځه کوئ او د فرض لمانځه نه وروستو مخ په قبله باندې ناست یئ او تسبیحات وکئ. د تسبیحاتو نه وروستو هغه وظیفه تاسو وکئ 11 پیرې یا نورون یا نورو یا نورون یا نورون دا ووایئ او بیا دا آیات ووایئ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. دا چې تاسو کله ووایئ نو انشاءالله العزیز دا آیات چې تاسو زده کو او دا آیات ووایئ او په دې ګوتو کف کوئ یا شف کوئ نو انشاءالله العزیز او په سترګو باندې ومږئ یو څو اوقات، نو دې کې به یو فایده دی چې د سترګو څومره بیماری دي الله پاک به دا ختمې کړي. دویم دا چې د سترګو نظر تللی نظر الله پاک کم کړی نظر الله پاک به دا پوره کوي. دا هم د دې وظیفې په وجه باندې دا وظیفه چې څوک هم د دې اهتمام وکړي نو انشاءالله العزیز لږ وخت کې به د دې بیمارو نه محفوظ وي. الله دې زمونږ او ستاسو سترګې الله دې روغې او جوړې ساتي او الله دې زمونږ او ستاسو سترګو نه د دین خدمت په صحیح معنو سره واخلي او د سترګو بیمارو نه الله دې محفوظ وساتي. آمین کې ثم آمین.